دی خویند والا سرسایه نسته د سړي باندې موږ او تاسو ولې بیا چې کومې خویندې واده سلي دا یوه پښتو چې او موږ تاسو علاقې چې عرف چې ډېره غلطه مشهوره ده. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزتمند مسلمانانو ورونو د مروت کمیونټي په پیج باندې فرمان مروت تاسو سره مخامخ ده. عزتمندو د جمعې مبارکه ورځ ده، بلکې جمعه الوداع د رمضان مبارکه میاشت ده. لمونځ داسې مختلفې دعاګانې وغوښتل اسلې نو عزتمندو درې پیغمبري بنده ټول ذمہواره ریسپانسبیلیټي په علماو او علماو صرف نه دي، موږ تاسې خلاص نه یو، تاسې موږ هم جواب دی یو. د دین اشاعت د دې رسون دا تاسې موږ هم فرض ده. نو عزتمندو یو عمل روان ده چې هغه ته فطرانه وایي، به الفاظ دیگر سرسایه به مولانا صاحب بیا تشریح وکړي. نو دې په سلسلې چې موږ مولانا افضل خان صاحب دامت برکاتو سره مخامخ یو او تاسو عزتمندو په دا پیج باندې د مولانا صاحب خبرې ارو دا موږ تاسو ټول ذمہواره ده مخته هم شیر کو ټول مسلمانانو ته چې ورسېږي. مولانا صاحب یقینا خبره ده ټیم د ضایع کو خو د دین په وارې شي جهاد د ټیم چاته ورکونه د موجوده وخت د مناسبات سره. مولانا صاحب فطرانه به الفاظ دیگر سرسایه روانه ده. دا موږ عزتمند خلک دا عربي ته خبرې په میډیا په نیټ ورک تی ویني اوس. نو مولانا صاحب دا واجب ده په چا ورکوونکې ده، چاته ورکوونکې ده، څه وخت ورکوونکې ده او دې شي تاخیر کوونه کوتاهي کوونه آیا څومره گنجایش سره اسلام چې مولانا صاحب. الحمدلله وکفا اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ما قدرمنو مسلمانانو ورونو دغه فرمان خان یو څو خبرو پوښتنه وکړله. اوله دا چې دا سرسایه صدقة الفطر په عربي چې صدقة الفطر ورته او په پښتو چې سرسایه ورته وایي. دا سرسایه واجب ده، فرض ده، سنت ده، مستحب ده، په چا باندې ده، چاته بیا ورکیا څه وخت ده. قدرمنو مسلمانانو ورونو دا خبرې کومې تاسو ته رسیږي په غور سره ارو. سرسایه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک چې راځي فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم صدقة الفطر ای زکات الفطر او طهرة للصيام من الرفث واللغو وطعمة للمساکین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدقة الفطر سرسایه فرض کړې ده او زکات الفطر ورته وایي په عربي چې سرسایه ورته وایي. او د دې فایده چې دا سرسایه چې دا واجب ده دلته فرضه په معنی د واجب سره راځي. واجب له فرض نه مرتبه لشکر کمه ده، په سنتو باندې په مستحب باندې ورپاسته نو دا واجب ده. او په چا باندې ده فایده چې ده فایده دا ده چې په روزي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي سړي نه کومې فضول خبرې سلی دي، کوم درواغ ویل سلی دي، کومه نور خراب خبرې سلی دي، ایغه د پاره یو پاکی ده د لغو او د فضول خبرو د پاره. مسکینانو د پاره یو خوراک شای ده، مسکینانو د ګېډې ډکول یو ذریعہ ده او د ایغه حاجت ختم کول یو ذریعہ ده. نو صدقة الفطر دا په چا باندې ده؟ په هغه سړي باندې ده چې هغه سړي سره دوره شای وي چې هغه نصاب ته رسیږي. لکه یو نصاب د زکات ته، زکات جان ته شای ده، صدقة الفطر دا جان ته شای ده. زکات چې نصاب ضروری ده او د زکات خپل نصابونه دي سرو زرو سپینو زرو هغه متفسیر کړی ده. او یو صدقة الفطر د صدقة الفطر چې نصاب نه ده ضروری چې ته به صاحب نصاب تا سره به د زکات یو نصابي خامخې نه. یو سړی ده د سره د ضروریات اصلیو ان د انسان چې کوم روزمره شپې او ورځې کوم ضروریات دي له دغو ضروریات اصلیو نه زیات شای ده. مثلا درې جوړې دي دا ضروریات اصلیه دي،
له 3 جوړو نه یوه زیاته جوړه د چلرمه دا نوره چوره شیان دي کور چې د ضروریات اصلیو نه زائد دي دا به ټول حسابول سي چې د دې قیمت 52 تولو سپینو زرو ته رسیږي نو په هغه سړي باندې به سرسیه وي که هغه ماشوم وي که هغه بالغ وي مسلمان وي ښځینه ده نرینه ده په دې ټولو باندې سرسیه چې دا واجبه ده او چې وخت واجبېږي د دې وجوب وخت د عید الفطر د صبح صادق نه د سپېدو چاودو نه مخکې د واجبېدلو وخت یې ده دې نه مخکې که په رمضان میاشت چې چا سرسیه ورکړله دا سرسیه یې ادا کېږي او هغه نه بعده که د سپېدو چاودو نه مخکې یو بچی اوسه یو مسلمان یو کافر مسلمان څه یو دولتمند یو سړی د غریب و دولتمند څنډې جوړ څه مالدار یې په ده باندې به صدقة الفطر یي سرسیه به یې خامخې او د سپېدو چاودو نه مخکې د عید الفطر نه د عید په ورځ باندې که یو سړي چې دغه شیان رالل او یعنې مثلا سړی د مړ څه یو مسلمان ده کافر څه یو غریب د دولتمند د هغه مسکین څه نو په هغې باندې سرسیه نسته ده سرسیه د چوره سرسیه مقدار هغه غنمو چې موږ خلک غنمو چې حساب کوي غنمو په اعتبار سره تقریبا 110 روپۍ چې دي هغه مفتیانو حساب کړي دي که یو سړی دولتمند دي نو هغه په کشمیشو باندې نه په ممیجانو باندې حساب ورته کولی سي او په کجورو حساب ورته کولی سي په ممیزانو باندې 1200 روپۍ ده او په کجورو باندې 880 روپۍ ده فی کس او په وربسو چې 200 روپۍ راځي او غنمو چې ده 110 ده 110 روپۍ ده فی کس د سړي سرسیه ده سړي باندې سرسیه د خپلو ماشومانو بچیو د نابالغانو که چیرې هغو مال نه و پیسې نه و صاحب نصاب نه و مالکان نه ولل نو د هغه نه به یې ورکوي سړی که دولتمند و د بچیانو نو هغه په مال چې دی سړی ورکوي کوروالې نه سرسیه نسته دی چې ته بیا کوروالې سرسیه پرې کوي بس سرسیه د خپل جان او د نابالغانو بچیانو د ورور والا سرسیه د خویند والا سرسیه نسته ده په سړي باندې موږ او تاسو ولې بیا چې کومې خویندې واده سلي دا یوه پښتو چې او موږ تاسو علاقې چې ور چې ډېره غلطه مشهوره ده وایي یاره زه بیا دغې لور ول پرې کوم وایي دغه لور دی خو او خاوند موندلی ده هغه نه بعد دوره څه ښایسته دي ورسره سره زر ورسره سته دي ته بیا ولې سرسیه پرې کوې نه سرسیه د هغه پرې کوي نو سرسیه نسته د هغه والا په تا باندې چا ته به یې ورکوي سرسیه او زکات چا ته پکار ده وایي غریب ته مسکین ته قرآن چې الله پاکې 8 مصارف بیان کړي دي او سرسیه سړی فروع ته نسي ورکولی وصولو ته نسي ورکولی یو فروع دي یو اصول دي اصول لکه مثلا پلار د مور ده د پلار مور هغه ول پلارانې نیکان او انیاګانې او غور نیکان ټر نیکه داسې پسې جا دې باندې پاس چې چوره دي دغه ته سړی سرسیه نسي ورکولی خپل اولاد ته نسي ورکولی لور ته نسي ورکولی لور ته نسي ورکولی زوی ته نسي ورکولی زوی ته نسي ورکولی سرسیه بعضې خلک چې دي هغه په دې چې مبتلا لور ته سرسیه ورکي ورته لور مې ډېره غریبه ده او دغه رنګې سرسیه دغو خلکو ته ورکول پکار دي سرسیه داسې کولی سي چې ټوله سرسیه فی کس 110 روپۍ یوه کس ته ورکولی سي نیمچه کولی سي دا مسله ده 50 روپۍ ورته ورکه 60 روپۍ بل ته ورکه نو دا هم مسله ده دا چې سړی زده کي قدرمنو دا د سرسیې د صدقة الفطر مسایل دي د آیات کو عمل په وکړو هغه نه بعده ښه خبره دا ده کتاب مې کاته چې سرسیه دې سړی هغه عالم ته ورکوي چې هغه غریبي فقیر وي سرسیه او صدقه په عالم باندې فقیر باندې دا افضل ده له هغه فقیر جاهل نه چې یو سړی جاهل ده خو فقیر ده بل طرف ته عالم ده او څه شی ده فقیر ده ضرورت د ځکه د دین اشاعت کوي علما طلبا دغه ته دې پکار دي چې سړی سرسیه ورکوي په نامه په ناموس باندې دې نه ورکوي دا په موږ او تاسو غاړې باندې واجب ده الله تعالی دې عمل کولو توفیق پر نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله مننه مولانا صاحب موږ شکریه ادا کوو چې تا موږ ښه ټیم راکړه د مرد کمیونټي په پیج باندې عزتمندو جوانانو ته مې درخواست چې دا خبرې مخ ته شیر کو او ویره سودا تاسې مو ریسپانسبیلیټي ده مرد کمیونټي سره فرمان مروت تاسو سلام کوي السلام